مخکې له دې چې غونډه شروع کړو تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ د کرکټ لوبه وه او افغانانو وګټله دا لوبه نو ټولو ته دې مبارک. لومړی د اروپا له ټول کورنارول میلیون څخه برخلاس کړي ټول سپېډ شي لکه څنګه چې ټول خبرې یو ډېر ژر به په هېواد کې د هېواد د مشرتابه ټاکنې په مخاف خپلواکۍ ټاکنې ترسره شي او هیله من یم چې لومړی خپلو موږ نه غواړو چې دا ټاکنې په خیر سره پرته له ستونزو ترسره شي او هیله من یم چې زموږ خلک خپلې رایې په غور سره وکاروي. موږ هم نن په همدې موخه راټول شوي یو چې دلته له هېواد نه لرې وکړای شو د تاریخ په دغه ارزښتمن پیل کې خپل هېوادنی مسؤلیت په یوې کچې ترسره کړو. زموږ دا لارښوونونه به د هېواد د راتلونکي مشرتابه د ټاکلو په تړاو د هېواد د سیاسي او ټولنیزو حالاتو په پام کې نیولو سره زموږ پروژې او زموږ پوښتنې رابرسېره کړي او موږ به وکړای شو چې د خپلو ملي غوښتنو او هیلو پر بنسټ د هېواد د راتلونکي مشرتابه لپاره د وړ کس ملاتړ وکړو. موږ په دې باور یو چې تاسو هر یو په همدې موخه ته راغلي یاست نو د همدې لپاره یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم. ګرانو زموږ دا غونډه له دوو برخو جوړه شوې ده. لومړۍ برخه د ګډونوالو ویناو او انګیرونو ته ځانګړې شوې چې په منځ کې به د ډاکټر صاحب اشرف غني سره په ژوندۍ ویډیوي کنفرانس کې برخه ولرو او په دویم برخه کې به د ټنګ ټکور په خوږو به ستاسو څو شېبې رنګینه کړي. نو مخکې له دې چې د درنو ویناوالو خبرو ته وخت ورکړو لومړی له ښاغلي حاجي صاحب حنیف په بلجیم کې د افغان کلتوري ټولنې د مشرتابه جرګې د غړي او زموږ ګران افغان نه هیله کوو چې دلته راشي او د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په لوستلو سره زموږ د دې غونډې رسمي پرانیستنه وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. د حاجي صاحب حنیف نه ډېره زیاته مننه. که زړونه سره یو کړو او لاسونه سره ورکړو دا کاڼي به لالونه سي دا بوټي به روان سي. ملي سرود زموږ د زړونو ګډه سندره او زموږ د ملي یووالي ګډ غږ دی. د غونډې دا برخه ملي سرود ته ځانګړې شوې ده. نو تاسې د ملي سرود اورېدو او درنښت ته رابولم.
راځئ چې د هېواد په تاریخ کې د یوې نوې پاڼې د پرانیستلو شاهدان واوسو. د یو هېواد مشر چې څرګنده موخه یا فکري استحکام ونه لري او یا دا چې په دوامداره توګه خپل اهداف تعقیب نه کړي، نه دولت جوړولی شي او نه هم ځان ته اغېزمن دولت ویلی شي. ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی. موږ له ټولټاکنو وروسته د یو داسې دولت د جوړېدا په تمه یو چې د څرګندو موخو او فکري استحکام په خوا کې ثابت ملي دریځ ولري او د ملي موخو پاللو ته لومړیتوب ورکړي. په همدې هیله ښاغلي حاجي صاحب امین باوري په بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر د مشر نه په درنښت هیله کوو چې راشي او خپله وینا موږ تاسو ته واوري. دلیل او بخشش خدای په نامه دوستانو دلیل منطقو او هیوادونو څخه راغلو ښاغلو تاسو قدم زموږ لیمه خدای مو هرکله راوله. موږ نن دا غونډه موږ جوړه کړې ده او څه لپاره موږ جوړه کړې ده؟ دغسې لکه ژاڼو نطقانو چې وضاحت ورکړ. موږ بالاخره په اروپا کې د میشتو افغانانو لخوا داسې وهڅول شو چې بالاخره د اروپا څخه هم دغه افغانان چې د افغانستان سره مینه لري، د افغانستان په سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې فکر لري، نظر لري، د هغوی نظر څرګند شي او بالاخره دا نظر د یو تاریخي یا د یو غونډې یا د یو میډیا له لارې څخه تر افغانستان او تر نورو میډیاوو پورې ورسېږي. په دې لړ کې په اروپا کې د کلتوري ټولنو د ګډې جرګې د آزادو افغانانو د ټولو افغانانو سره موږ ناستو، کښېناستلو او مسایل مو ورسره طرحه کړل. بالاخره هغوی هم مشوره راته راکړل چې موږ د یو دغسې غونډې کوربهتوب او غونډه جوړه کړو. تاسو بیا هم ښه راغلاست وایم. څو ټکي چې غواړم لیکلي مې دي هغه ستاسو حضور ته عرض کړم. د غونډې درنو او ښاغلو ګډونوالو، خویندو، وروڼو، د افغانستان سیاسي کړکېچ له څو لسیزو وروسته دا دی د افغان ولس په خوښه د ټاکنو یو بل نوي پړاو ته چې د افغانستان تاریخ د لومړي ځل لپاره تجربه کوي راغلی. افغان ولس د خپل ټول برم او غښتلتیا سره په تېرو پېړیو کې نه دی توانېدلی چې د خپل سیاسي زعامت د ټاکلو اختیار ولري. که څه هم د ډیموکراسۍ بېل رنګونه یې د لویو جرګو په نامه کې تشریح کړي او عملي کړي دي، خو د داسې ټاکنو چې اوس یې موږ شاهدان یو نه دي شوي. ګرانو دوستانو، ټولنه د علمي او فلسفي جوړښت له مخې په اوسنۍ پېړۍ کې داسې تعریف شوې ده
چې بې له یو دیموکراتیک نظام څخه په هغه کې د انسان حق او انسانیت ټولو اصولو ته پکې احترام نه وي، د پرمختګ لوړو پړاوونو ته نه شي رسېدلی. او دا دغه ټاکلي دي چې دیموکراتیک نظامونه له هغو څخه مشروعیت ترلاسه کوي. یعنې ټاکلي دي چې بالاخره به نظامونه مشروعیت ترلاسه کوي او مشروع ګڼل کېږي. د سیاسي نظامونو او سیاسي جوړښتونو تاریخ ډېر لرغونی دی. یوازینی سیاسي فکر او ایډیالوژي چې د دریو پېړیو تر جګړو او ناپالو په بری سره راوتلې ده هغه د سرمایه‌داري سیستم سیاسي نظام دی. دې سیستم وښودل چې که چیرې د یوې ژبې شاته، د یو فکر شاته، د یو مذهب شاته تاسو پوره اندازه سرمایه کېږدئ، نو انساني ټولنه به دغه ژبه خپلوي، دغه فکر به خپلوي او مذهب ته به ځان رسوي. لا تر دې چې که تاسو سیاسي سیستم او اقتصادي سیاست او د سرمایې څخه ملاتړ او خپل استازیتوب وکړئ، نو پر ځان متکي کېږئ او د خپلې خوښې او د ګټو د لاسته راوړلو لپاره سیاستونه لوبولی شئ او داسې نور. په تېر تاریخ کې موږ تاسو ګوایو چې سیستمونه، مذهبونه د سرمایه‌دارو ټولنو او د سرمایه‌دارې طبقې لپاره لوبېدلي دي او دا موږ تاسو د دې شاهدان یو. د شلمې پېړۍ پای د نورو ایډیالوژیو پای هم و. د سرمایې او اقتصاد نظام ورځ تر بلې بریاوې راوړي او ورځ تر بلې د نړۍ په تسخیر واکمنېږي. د 20مې پېړۍ پیل د نړۍ د نړیوال کېدلو لوري ته د پراخ مارش لوری وینو. په داسې یوه نوې نړۍ چې د ترقۍ لوړو پړاوونو ته رسېدلې ده، ضرورت دی چې افغان ولس هم د دې نړۍ سره ملګری شي. دا ملګرتیا یوازې او یوازې د دیموکراتیکو نظامونو په وسیله ایجادېدلی شي. او موږ افغانان د یوه داسې مشروع دیموکراتیک نظام څښتنان که موږ افغانان د یوه داسې مشروع دیموکراتیک نظام څښتنان ونه اوسو، نو له نړۍ څخه تجربېږو او تاریخو کندو ته لوېږو. دا نړۍ اوس د یوه واړه کلي په ډول تعریف شوې ده چې د ځمکې د کورې پر هره برخه د دې نړۍ د هر اوسېدونکي غم د ټولو سره شریک غم او د هر اوسېدونکي خوښي د ټولو اوسېدونکو انسانانو سره خوښي ګرځېدلې ده. ګرانو دوستانو، موږ له دې نړۍ څخه جلا ژوند نشو کولی. موږ له دې نړۍ څخه ځان نشو بېلولی. موږ د یو انساني کتلې په ډول د دې نړۍ غړي یو. موږ د نړۍ سره په انسانیت چې د لوی پاک ذات جل جلاله اشرف مخلوق کې شریک یو. موږ په خپله خاوره کې د قومونو په ډول ژوند نشو کولی. موږ باید لومړی ځان وپېژنو او ځان تعریف کړو تر څو د نړۍ له دې اوسېدونکي انسانیت سره مل شو. موږ یو لوی او د فخر څخه ډک له تعریفونو څخه راپاسه داسې چاپېر لرو چې هغه افغانیت دی. موږ د یو متمدن افغان قوم په صفت د نړۍ سره دا پرمختلونکې لاره ډېره ښه وهلی شو. موږ د دې نړۍ د انسانیت د پرمختګ له تجربو څخه د انسانیت خلقت ته د معتقدو مشرانو او لارښوونکو په ذریعه لار لنډولی شو. ګرانو دوستانو، مشرانو او ښاغلو، د 20مې پېړۍ د غوښتنو پر اساس په افغانستان کې د یوې دیموکراتیکې ټولنې د جوړولو لپاره انسانیت ته د ژمن ملي چینې بری لومړی شرط دی. خو دا شرط د افغانستان او د افغان انسان ګډ ته د یوه ژمن افغان انسان په ټاکلو کې د بری په صورت کې عملي کېدای شي. دا ژمن افغان ښاغلی ډاکټر اشرف غني احمدزی دی. د ښاغلي ډاکټر غني زده کړې او تجربې زموږ د شاته پاتې ټولنې د درد دوا او د پرمختګ ضامن دی. د ښاغلي ډاکټر غني ټاکنیز ټیم او ټولۍ د یوه داسې افغاني ټولګۍ جمع ده چې د آباد افغانستان راتلونکی تضمینوي. درنو ګډونوالو، نن مو بخت د کور دروازه ټکوي او د دې وخت را رسېدلی دی چې له موجوده فرصته ګټه واخلو او دغه فرصت له لاسه ورنه کړو. زموږ هېواد غني منابع لري. د دې غني منابعو لرونکي هېواد خلک به تر کومو وږي او په جګړو اخته وي، تر کومو به د نړیوالو مرستو یا مرستې ګدایي کوي.
موږ له دې وروسته هر اړخیزه ودې او پراختیا ته اړتیا لرو. د هېواد د اقتصادي بنسټونو رغول او په پښو درول د ډاکټر اشرف غني احمدي د تګلارې له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی ډاکټر غني د لوی خدای جل شانه او خپلو زده کړو په مرسته کولی شي چې زموږ د فعال اقتصاد د غني کېدلو هیلې پوره کړي. ډاکټر غني د اقتصاد جوړونې په برخه کې ښه ماضي لري او نه یوازې د هېواد بلکې د نړیوالو لپاره چې کوم اقتصادي پلانونه او طرحې جوړې کړي هغه هېوادونه اوس د نړۍ د غښتلو او بډایه اقتصاد لرونکو هېوادونو ته رسېدلي کوي. په بلجیم او نورو اروپایي هېوادونو کې میشت افغانانو دا وکتل چې د ښاغلي ډاکټر غني د کاندیداتورۍ څخه ملاتړ کوي. موږ اروپایي افغانان هغه پروګرام چې په بلجیم کې د افغان کلتوري بهیر مشرتابه جرګې لخوا جوړ شوی دی د عملي کېدلو جامه ور واغوندو. موږ به دا یو لومړی دغه لیدنه ده چې موږ خپل په غونډه کې دا فیصله کړې وه، هغه مو یو په درو مادو کې سره راوستلې وه چې موږ په دغه روان کې د دغه کمپاین یا د دغه انتخاباتي کمپاین په روان کې موږ څه کولی شو، کومه مرسته موږ کولی شو، زموږ کومه مرسته هلته مفیده ده او زموږ مرسته ورسېدلی شي. موږ به د ښاغلي ډاکټر غني د طرحو چې د افغانستان د ابادۍ او ښېرازۍ لپاره یې تدوین کړي دي یوه په یوه د افغانانو غوږونو ته د راډیوګانو له طریقه ورسوو. موږ پوهېږو چې زموږ لرې پراته کلي او ولسونه تر اوسه د تلویزیون او نورو چاپي رسنیو څخه بې برخې دي، خو هر افغان د یوې راډیو درلودونکی دی او کوښښ کوي چې په خبرونو ځان خبر کړي. موږ به لومړی هر افغان وګړی د ټاکنو اهمیت ته متوجه کړو او بیا به د ښاغلي ډاکټر غني پروګرامونو ته تشریح کړو تر څو د هغوی رایه ترلاسه کړو. دوهم، په اروپا کې میشت افغانان ژمنه کوي، البته موږ خپل په ټولنې کې مو دا فیصله کړې چې ژمنه کوي چې د خپلو خپلوانو او نورو اړیکو په ذریعه افغانان وهڅوي چې تر صندوقونو راسي او ښاغلي ډاکټر غني ته رایه ورکړي. دریم، په اروپا کې میشت افغانان ژمنه کوي چې د ټاکنیزو سیالیو په مناظرو او غونډو کې به ګډون وکړي. له اروپایي هېوادونو څخه به زموږ څو ملګري د رضاکارو کمپاینرانو په ټولنه کې د مبارزو لمن نیسي. دوستانو، موږ په دغه لار کې د ډاکټر صاحب اشرف غني د هغو پروګرامونو څخه یو پاراګراف راخیستی دی، د یو ټلیفوني پیغام په شکل موږ ترتیب کړی دی، جوړ کړی دی چې موږ هغه خپلو دوستانو ته خپلو ملګرو ته چې راغلي دي تشریف راوړی دی یوه ورقه ورکوو، پر هغه باندې د ټلیفونونو نمرې هم لیکل شوي دي، د ازادۍ راډیو، د بي بي سي راډیو او د امریکې د راډیو دوی ویلې به هم ورسره شامل کړو. دغه راډیوګانې چې د ثبت مشینونه لري، هلته کوم شکایت څوک لري، کوم پیغام لري، کوم هیله لري، هغه هلته ثبتوي په هغه ټلیفونونه کې، هغوی بیا نشروي. موږ به د خپل ولس سره د مرستې په خاطر دا یوازې دا نه چې موږ یوازې ډاکټر صاحب اشرف غني ته دا خبره کوو، موږ به خپل خلک د دغه ډیموکراتیک روند سره د اشنا کولو په خاطر باندې چې خپله اوس په اروپا کې ژوند کوو او د دغه شرایطو څخه بهرمند یو. موږ به کوښښ وکړو چې خپل وطنوال هېوادوال چې هغوی په کلي کې دي، بزګر دي، دهقان دی، کښتګر دی، ملک دی، دا خلک وهڅوو چې د دغه ډیموکراتیک روند څخه استفاده وکړي، راسي تر صندوق پورې، بیا چې رایه هر چا ته ورکړي، پر هر چا چې اعتماد ولري. دا یو داسې مرسته ده زموږ ستاسو لخوا څخه، زموږ ستاسو لوستو اروپایي افغانانو څخه چې زموږ هر هېوادوال یې هیله لري چې دا باید موږ تاسو وکړو. موږ هغوی وهڅوو او بالاخره تر صندوق پورې راولو تر څو چې رایه ورکړو. موږ به دغه ورقې چې موږ ترتیب کړي دي د پروګرام په اخر کې به په دوستانو وویشو. تاسو څخه ډېره مننه، تاسو سلام صحیح مو وکړله، ډېره مهرباني. په یو جګړه ځپلي هېواد کې د ولسمشر مسؤلیت تر هغه هېواده چې جګړه پکې نه وي ډېر دروند دی، ځکه چې ولسمشر باید په خپل هېواد کې د مشروع او منل شوي نظام پایې ټینګې کړي او له بله پلوه باید خپل مشروعیت هم تثبیت کړي. ډاکټر اشرف غني احمدزی.
موږ یو جګړه ولس او هېواد لرو. موږ د دغه 15 کلنې جګړې خپل هېواد د مشرتابه د ټاکلو حق لرو. نو راځئ په ګډه د داسې شان ملا ورټینګه کړو چې یو منل شوی مشروع نظام په علمي ډول وپېژني او د خپل مشروعیت لارې چارې هم ورته څرګندې وي. د یو همداسې مشروع و منل شوي د نظام او ټینګښت په دعا و به خاطر آمدن چنین یک نظام مشروع و قبول شده و استحکام آن در کشور عزیز ما افغانستان، حال از آقای دوست محمد مرادی نماینده جنبش ملی اسلامی و نماینده تیم تحول تداوم بخش جنبش در بلژیم و عضو ستاد تیم تحول و تداوم در اروپا خواهش میکنیم که بیان و بیانیه خود بر شما برسونیم. هموطنان گرامی، خواهران و برادران ارجمند، السلام علیکم. قبل از همه سلام‌های گرم هموطنان ازبک و ترکمن شما را که در کشورهای اروپا همیانند هزاران هموطن دیگر شما آواره و پناهگزین هستند، حضار شما و دفاع کنندگان اشتراک کنندگان این دیدن‌آموزی بزرگ و کافه مردم افغانستان تحلیل نموده و مراتب همبستگی پیش‌ها با تیم انتخاباتی جناب دکتر اشرف غنی احمدزی و معاونین محترم ایشان الحاج استقبال عبدالرشید دوستگان، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و دانشمند گرامی جناب سرور دانش ابراز می‌دارم. این جامعه انتخابات مهمترین کلید در راه دموکراسی و مردم سالاری در هر جامعه است که بزرگترین خصوصیت آن فراهم شدن امر مشارکت مردم در راه تعیین سرنوشت مردم و آگاهی و خرد مردمی است. هرچند که راه رسیدن به یک دموکراسی واقعی خیلی‌ها هم دشوار است و مردم افغانستان هم نوسفر ولی مستعد داریم. از این که شانس قدم گذاشتن در این راه دشوار و با سعادت هم مانند دیگر مردم و متمدن برای ما هم نصیب گردید و اکنون احساس می‌نماییم که همه با هم در کنار هم راه رسیدن و سعادت واقعی را و دور از همه بدبختی‌ها ناملایمات گذشته که مورد تسلط نامناسبات ناعادلانه اجتماعی و سیاسی در روابط با همه باشندگان این سرزمین در گذشته و حال می باشد. در حال تنظیم نمودن هستیم. طعم و تلخ و جنگ را تمام باشندگان کشور چشیده اند و آثار شوم و آن را هم که سرتاسر کشور را به یک گورستان تبدیل و سرتاسر عالم را از آوارگان افغانستان تو نمود. و ما در اینجا نمونه کوچک از آن وطن باختگان می باشیم. هیچ کس با هیچ عنوان نمیتواند پنهان کند و موجودیت بی‌عدالتی‌ها را هم در گذشته و حال هیچ کسی نمیتواند انکار نماید و فسادی را که برای تمام عمر جامعه سایه افکنده برای تنفس مردم ما را در حال بریدن است، اما با هم احساس میکنیم. ولی اصلا هنوز هم عده‌ای از خدا بی‌خبر که خوشبختی خود را بر ادامه بدبختی‌های مردم ما و راه‌های مختلف به سر نفاق ادامه جنگ در کشور ما و نفقات و اجناب جستجو نموده دائما بر حبل جنگ و محو دموکراسی می‌کنند. ولی ما خواهان ختم جنگ و دستیابی به یک زندگی انسانی در فضای برادری و برابری در یک وطن مشترک یعنی افغانستان هستیم. از طریق مشارکت در این انتخابات دیگر بر افراد گروه‌های شروع و دشمنان مردم خود اجازه ادامه کارزارها در راستای رسیدن به اهداف و شون‌شان هرگز نخواهیم داد. انتخابات و تعیین رئیس دولت با اشتراک مستقیم تمام باشندگان کشور یک امر مقدس انسانی و اسلامی برای همه مردم ماست. از طریق تعیین یک شخصیت شایسته و مطمئن در رأس دولت و توانیم راه محو تمام بدبختی‌های کشورها هموار و راه زندگی تمام باشندگان کشورها در یک فضای عادلانه و دور از تمام انواع بی‌عدالتی‌ها تعیین نموده بتوانیم. اعضا و هواداران حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و هموطنان ازبک و ترکمن
شما که همیشه در تمام ادوار تاریخ هیچ آرزویی بجز از برقراری عدالت از میان برداشتن نابرابری‌های برخواسته از تفاوت‌های قومی، قبیلوی، لسانی، منطقوی، نژادی، مذهبی و غیره نداشتند و ندارند و اعلام حمایت همه جانبه از تیم انتخاباتی جناب دکتر اشرف غنی احمدزی و معاون بزرگوار ایشان هر یک جناب الحاج استاد جنرال عبدالرشید دوستان و محترم سرور دانش امیدوار آنم که این انتخاباتی که انشاءالله موفقیت این تیم خیرخواهان صادق کشور را در ارمغان دارد. رهنمایی دائمی برای برآورده شدن تمام آرزوهای مردم کشور شود. یک بار دیگر با اعزاز همدستگی با تیم انتخاباتی محترم دکتر اشرف غنی احمدزی موفقیت و کامیابی‌های بزرگ اعضای این تیم‌ها از بارگاه عزت استعداد می‌نماییم. تشکر از توجه شما عزیزان. نماینده حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان در بلژیک دوست محمد عبادی. لا خبري اسمه مرادين يونري منانا عندك الأمر بتسترقي فأمساك سيزي عندك الأمر بتسترقي فأمساك سيزي بنا هغه چې هم لارې هم رهبر بدلوي نزور منطق چلیږي یاره نه زړه فکرونه نزور منطق چلیږي یاره نه زړه فکرونه زیرک زلمې په تاوده جنګ کې هم سنګر بدلوي اوس د هلمېشتو افغانانو په اساسیتوب له ښاغلي هدایت الله وطنیار را په ډېر درنښت هیله کېږي چې راشي او خپله وینا واوري. هدایت الله وطنیار. د دې لوی مهربان خدای په نامه تاسې محترمو مېلمنو ته د زړه له کومې درناوی کوم او تاسو ته ستړي نه شو وایم او د په بلجیم کې د فرهنګي ټولنې نه ډېره مننه کوم خصوصا د باوري صاحب نه چې موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې د یو لوی شخصیت یو لوی ملي شخصیت چې تر اوسه په افغانستان کې موږ نه دی لیدلی هغه زمینه مساعده کړه چې د هغې د کمپاین لپاره او د هغې د افکارو نه خبر شو او هغې ته ټول خلک رایې ورکړي او آینده زموږ د افغانستان هغه سیاسي بقا او اقتصادي بقا تضمین شي. زه د ډاکټر اشرف غني په هغه د شخصیت ډېر لوی ابعاد لري په دې ابعادو باندې ګډېدل خوند څوک نه لري. زه غواړم چې ډاکټر اشرف غني ځان ته هغه اقتصادي برخه ډېره کمه تفسیره پرې وکړم هغه به تاسو واورئ. ولې موږ د ډاکټر اشرف غني څخه ملاتړ کوو؟ دا ځکه چې افغانستان ډېرې زیاتې او کافي طبیعي شتمنۍ لري لکه جامد معدن، نفت و ګاز، سرشارې د اوبو زیرمې او کرنیزې پرېمانه ځمکې. ولې په دې تېرو نظامونو کې داسې ملي شخصیتونه پیدا نه شول چې دغه ټولې طبیعي شتمنۍ د افغانستان د فقیر او مظلوم ملت په ګټه په کار واچوي او دې هېواد ته اقتصادي پرمختیا منځته راوړي. نو ځکه موږ وایو چې یوازې شخص ډاکټر اشرف غني دی چې د ډېر جګ علمي، مسلکي او تخنیکي ظرفیت خاوند دی. د ډاکټر اشرف غني طرحې کولی شي چې په خپله هغه علمي، تخنیکي، حرفوي او بشري قواوې ایجاد کړي چې دغه د افغانستان ټولې طبیعي شتمنۍ راوسپړي او علمي او ملي اقتصاد تقویه کړي. همدارنګه د ده طرحې د صنایعو او د تولیداتو په برخه کې ډېر اهمیت لري. خارجي او داخلي پانګه اچول خصوصا په خصوصي سکتور کې او د مدرنې ټکنالوژۍ انتقال زموږ ملي تولیدات
ملي تولیدات ته ډېره وده ورکوي. د ملي تولیداتو ډېرې بنسټیزې پروژې په نظر کې نیولي. کله چې ملي تولیدات زیات شي زموږ صادرات پر وارداتو زیاتېږي او زموږ د تجارت بیلانس هم مثبت کېږي. همدغه علت دی چې زموږ مصرفي اقتصاد د تولیدي اقتصاد بدلېږي او بیا به په نړیوال مارکیټینګ کې موږ لوړ ځای لرو. نو دا یو فرصت دی چې موږ ته ځای راکړی چې داسې یو شخصیت زموږ په مملکت کې شته چې د راتلونکي اقتصاد تضمین کوي او زموږ اقتصاد په پښو ودروي او افغانستان ته ابادي راوړي. تاسو نه ډېره مننه. د ښاغلي هدایت الله وطنیار نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې د دې ځای راغی او له موږ سره مو خپل نظریات شریک کړل. دولت د شخصي ګټو ځای نه بلکې د ملي ګټو د تامین او تعین ځای دی. دا ډاکټر صاحب اشرف غني کابل پر بده مرغه چې په تېرو څو لسیزو کې زموږ واکمنو دغه اصل له پامه غورځولی دی. موږ به د دغه اصل د بیا ژوندي کولو او د واکمنولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړو او د هغه شا ملاتړ زموږ ملي وجیبه ده چې دغه اصل ته ژمن وي. اوس د المان میشتو افغان مېرمنو په اساسي له اغلې مینه غریب کاولینه په ډېر طرز هیله کوم چې راشي او خپله وینا واوري. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. د پلرونو مشرانو خویندو او وروڼو پیدا ده. تر هر څه وړاندې په بروسل ښار کې د افغان کلتوري ټولنو په نوښت په ګران افغانستان کې د ولسمشرۍ ټولټاکنو ته د مومند ملي سیاسي او علمي نړیوال شخصیت ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني په ملاتړ د جوړې شوې غونډې درناوی کوم. د ښځو د حقوقو او په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه د ډاکټر اشرف غني کړنلاره موږ ته د پام او قناعت وړ ده. ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی په ټولنه کې د ښځو د ونډې په اړه وایي که یو هلک تعلیم پیدا کوي یو نسل تغییر کوي او که یوه نجلۍ تعلیم پیدا کوي 15 نسله تغییر کوي. موږ ارمانمیشه افغاني مېرمنې د ډاکټر اشرف غني له کړنلارې کلک ملاتړ کوو او د هغه د بري لپاره به خپلې هڅې دریغ نه کړو. ستاسو د پاملرنې نه ډېره مننه. مینه غریب باوري. له اغلې مینه غریب باوري نه مننه.